محترم حضرت شمس مبارک مولانا مبارک ورته بزرگون ورسره فیضات برکات انوار اسرار مستنصب کی در بیان آن کې جمله پیغمبران حقا په بیان کې د دې چې ټول پیغمبران علیهم السلام دا ټول حق دي چې لا نفرق بین احد من رسوله ولی په آیات مبارک راغلي چې لا نفرق مجلوالی نکو بین احد من رسوله په بیان کې د رسولان موږ د رسولانو تر مابین فرق نکو یعنی دا نه معنا چې یو د شنکو چې یو منو یو نه منو عیسی علیہ السلام نه منو موسی علیہ السلام منو یا موسی علیہ السلام منو عیسی علیہ السلام نه منو یا هغه دوه نه منو نبی اسلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک منو یا دای نه منو هغه دوه منو یا بل نبی نه منو دا نبی منو دا نبی نه منو داس نکو د یو د رسولانو تر مابین لا فرق نکو ظاهری معنا د آیات شریف مبارک ده مولانا صاحب مبارک د دې آیات شریف ترجمه په یو ډیر عجب طرز باندې کړې ده په صوفیانه مزاج باندې کړی ده او ډیر په عجب طرز باندې کړی ده او مربوطه هم د تیر سبق سره په تیر سبق کې خدای تعالی په تیر سبق کې مولانا سمبرک ویل چې د الله جل جلاله نائب نبی علی السلام مبارک صلی الله علیه وسلم دی او بیا ویل چې یا پام کوه ولی نائب خو جلاوی منوب جلاوی مثلا دا حافظ صاحب استاد دی دا حافظ صاحب نسته پر ځای باندې بل حافظ صاحب دی هدایت الله دی یا بل دی یا بل دی یا بل دی نو حافظ هدایت الله خو جلا دی هغه جلا دی دا خو سره دواسول سره جلا سول نو وای دا څنګه بلکې دا سره یو دی دا سره یو دی یعنی خدای تعالی جو او نبی صلی الله علیه وسلم دا سره یو دلته نو عام خلګي نو نه پويش د عام خلکو سره نه خلاصيږي یا د کشرانو د داسې مجوارو د تصوف د مزاج سره د بلدي هغه نه پويش خو دا څه وای په دې خبر خو ګناکار شو نه بیا اسلام ورکو سم خدای تعالی سره یو دی نو مولانا صبر کول یا سره یو نه ګوره الته درې ور خبر واړول دا خبره په دې واړول چې الته مزاج پورې فرق لري د خلکو د هغه انسانان نو د تقسیم ورکی د انسانان ته ول هغه انسانان چې صورت پرست دي انسانان و بدنونو ته ګوري ظاهر ته ګوري دا هغه په نسبت خود ودی هغه خدای دې چې نبی اسلام ورک صلی الله علیه وسلم ورک وجود لري بدن لري بشر دی انسان دی پښې لري لاسونه لري سترګې لري مبارک بدن لري او الله جهو خو جسم نه لري بدن نه لري جوهر نه دی عارض نه دی هیڅ صفت مخلوقاتو نسبت شي نو خود دا جلا دی هغه جلا هغه انسانان چې ظاهر بنوي او ظاهري صورتونو ته د شګوري د هغه په نس خود ودی د شک شوی وتلی او هغه انسانان چې معانی وته ګوري حقیقت ته ګوري هغه دې ته نظر کوي هغه بدن ته نه ګوري هغه دې ته ګوري چې د حضرت نبی اسلام مبارک صلی الله علیه وسلم په وجود مبارک کې د په مبارک زړه کې د په مبارک باطن کې چې کم نور موجود و هغه نور کم نور اخو یو نور الهی او نور الهی نور من نور الله د الله جو د نور څخه یو نور او نور الهی ټول سره یو د نور الهی خو نه ویل کیږي نور الهی خو نه دی منقسم نو هغه نورانیت چې د مبارک په باطن کې دی هغه د الله جو د نور سره یو دی هغه چې معنا او حقیقت ته نظر کوي هغه په دا خاطر باندې یو بولي نو چې څوک یو بولي هغه دته هغه د وحدت الوجود خبره وایي نو دا چې سره یو بولي هم پر حق دي چې دوه بولي هغه بیا په هغه لاس چې هغه بدن او ظاهر او صورت دته ګوري اوس د دې آیات نمبر ترجمه هم د پرداسه شکل باندې کی چې رسولان ټول رسولان یو لک 40,000 نبیان دا ټول چې دي که ظاهري بدنونو ته وګوره نو خود بدنونه سره جلا دي د موسی علی السلام مبارک یو قسم بدن و د عیسی علی السلام مبارک بل قسم بدن و د ابراهیم السلام بل قسم بدن و د نبی اسلام مبارک صلی الله علیه وسلم بل قسم بدن نو بدنونه خود ټول سره جلا دي او کې باطنونو ته وګوره چې باطن کې د دې چې نبی اسلام مبارک صلی الله علیه وسلم ته کم نور ورکول سوی او موسی علیه السلام ته کم نور ورکول سوی عیسی علیه السلام ته کم نور ورکول دا ټول نور خو الله جوړ کړو او د الله جوړ نور خو منقسم نه دي او ټول یو نور دي نو ټول ابي علیه السلام په حقیقت کې یو نور دي ټول د یو نورانیت څخه جوړ دي سرمن اخلاص
نو وای آیات شریف مرکل دي چې لا نفرق بین احد رسول، موږ فرق نه کوو په مابین کې د یو د رسولانو، دا چې فرق نه کوو او ټول یو نور بولو، د دې اشاره ودغه ته ده چې ته به در ظاهر تیر شي، در صورت تیر شي، حقیقت معنا ته وګور، په معنا په حقیقت کې سره یو دي ټول. ظاهر بین ما جوړېږه، باطن بین جوړ سه، حقیقت بین جوړ سه، د دې دغه معنا ده د دې آیات شریف. نو دا په هغه سفیانه طرز باندې د هغه ترجمه د آیات شریف مره کړې. نو اوس وایي چون به صورت بنگری چشمت دو است، تو به نورش در نگر کانیک توست. چون به صورت بنگری چې و صورت ته وګورې چشمت دو است، ستا سترګې دوی. د دې یو عجیب مثال مولانا سمرک وایي، عجیب مثال دی، ښه سر په خلاص کړي. د ملا داود خو څه پښتنو کې د څو سترګې لري؟ دوی دانې سترګې لري که نه؟ او چې شي ته ګورې یو شی ورمالېږي که دوه شی یو معلومېږي. سترګې دوی دي، نور یې یو دی. هر شی ته چې ګورې په یوه نور باندې ګورې. دا دواړې سترګې دواړې په یو پلا لیدل کوي که نه؟ داسې خو نه چې یو پلا یوه پرومشت بیا پر بل پرومشت، دواړې په یو پلا دید کوي که نه کوي؟ مګر په ظاهره دوی دانې سترګې دي، واره ستا دی یوه چپه ده، مګر نور د دواړو یو دی. سرچینه دوی دي مګر هلته نورانیت یې یو، محلونه یې دوه دي. یوه چپه سترګه ده، یوه راسته سترګه ده، خو چې ګورې یوه شي ته نو هغه یو شی ویني، هغه یو نور دی پرې لوېږي. د دوو سترګو څخه یو نور راووتی. همداراز د دوو انبیا علیهم السلامو د سینو څخه یو نور راوځي. داسې مثال دی. چون به صورت بنگری چې به صورت ته وګورې چشمت دو است، سترګې دې دوی دي. تو به نورش در نگر، ته و نور ته د دې سترګو وګوره، روښنایي ته د دې سترګو کانیک ته چې هغه یو قسم ته یو شی روښنایي یو ده. لا جرم چون بر یکی افتد نظر، آن یکی بینی دونایت در بصر. لا جرم نو خامخا چون بر یکی چې پر یو شي باندې افتد ولویږي نظر یې ستا کتل. ته چې یو شي ته وګورې خو ورته ولې کتل په دواړو سترګو. آن یکی بینی مګر هغه شی یو وینې، دوه نایت نه راځي در بصر په لیدو کې. په لیدلو کې شی ماته دوه نه معلومېږي، یو راته معلومېږي. ولې خو هغه د دواړو سترګو نور یو دی. نور هر دو چشم نتوان فرق کرد، چون که در نورش نظر انداخت مرد. نور هر دو چشم، نور د دواړو سترګو نتوان نشي کولی فرق کرد چې سره جلا کړي. نشي کولی چې ته اوس دغه ترموز ته ګورې، دا نشي ویلی چې دا ما زه په رسته سترګه وینم، چې په شفا سترګه وینم. نورانیت د دواړو یو دی. چې ولې چون که هغه وخت در نور شي، په نور کې اش د دې سترګو نظر انداخت واچي مرد سړی. که سړی د دې سترګو و نور ته وګوري نو د دې نور امتیاز نشي کولی چې دا د رسته سترګې نور دی، دا د چپه سترګې نور دی. دا یو مثال. بل مثال درته وایي، ده چراغ ار حاضر آید در مکان، هر یکی باشد به صورت ضد آن. ده چراغ لس چراغان ار حاضر آید که حاضر راوړي در مکان په یو ځای کې. لس چراغان چې په یو ځای کې دي حاضر کړل، هر یکی هر یو باشد دی به صورت په صورت سره ضد آن، ضد عبد. یو ته چې وګورې یو هغه دوه غټ چراغ دی، بل بیا کوچنی چراغ دی، بل بیا د لاس چراغ دی، بل بیا بل قسم دی، بل بیا بل قسم دی. لس قسمه چراغان دې راوړه، هر یو د ابل څخه خلاف، هر یو د ابل څخه په شکل کې بدل. فرق نتوان کرد نور هر یکی، چون به نورش روی آری بیشکی. خو کله چې روښنایي ته وګورې چې دا لس چراغانو څونه روښنایي کړې ده، روښنایي د ټولو وایي، د ټولو یو قسم روښنایي. دا سړی نه شو ویلی چې دا دغه څراغ روښنایي ده، دا دغه څراغ روښنایي ده. لس دانې څراغان دي یو ځای کښې ده، اخواته دیوال ته وګورې پر دیوال باندې رڼا ده. اشه دا رڼا د کوم څراغ ده؟ نه در معلومېږي. رڼا یې نشي سره جلا کولی. څراغان یې لس دانې دي، هغه منبع یې لس دانې دي، مګر رڼا یې سره یوه ده، رڼا یې نشي جلا کولی. فرق نتوان کرد، فرق نشي کولی نور د هر یکی د هر یوه. چون به نورش و نور ته د هغه روی مخ آرې راوړي بېشکې بېشکه، یعنې چې د هغه و نور ته متوجه شي، و نور ته یې متوجه شي چې دا نور رڼا به د کومه وي، فرق یې نشي کولی. نو اطلب المعنى من الفرقان وقل لا نفرق بين احد من رسل. اطلب المعنى، طلب که دغه معنا من الفرقان د قرآن شریف څخه، وقل ووایه لا نفرق، موږ جلاوالي نه کوو بین احد په مابین کې د ومن رسول، د رسولانو تر مابین فرق نه کوو.
نو فرق ولې نه کوي؟ خو یو موسی علیه السلام و یو عیسوي و یو موسوي و یو ابراهیمي دی یو د نبی اسلام ورک سوسم ورک یو سپیژری و یو ځوان و یو فقط جګ و یو فقط باندې ګردی و څنګه فرق نشته؟ فرق عادي شته. نو تا فرق نه کوو. ولې نه کوو؟ یعنی نور یې نو سره جلا کولی د ټولو یو قسم نور د هدایت دی، یو د هدایت او د روشنایي نور یې موږ ته رسول دی، نو ځکه فرق نشو کولی. گر تو صد سیب و صد آبی بشمری صد نماید یک شود چون بفشری. بل مثال درته وایي گر تو صد سیب که سل سیبونه و صد آبی او سل بی بشمری شمار کې آبی سمراد بهی دی بی پیژنی یو قسم شی دی لکه سیب د سیب پر شکل باندې لیدلی به وي لیدلی به سرور خون ازادو لیدلی نو که سل بی او سل سیبونه راواخلی صد نماید سل ښکاره کېږي یک شود یو کېږي چون بفشري چې فشار ورکړي اوبه ځینې وباسي جوس ځینې وباسه دا سل دانې بي او سل دانې سیبونه دا هلته ماشین ته واچو چې جوس وباسي دا خو چې اوبه راووتلې اوبه چې راووتلې او اوبه یې سره جلا کولی شي چې دا د هغه سیب وي دا د هغه سیب وي دا د هغه بي وي دا د هغه بي سره جلا کېږي اوبه امکان لري ګرد یو اوبه ځینې جوړ شي. په ظاهره سل دانې سیبونه و یو کوچنی و یو غټ و یو نوکې ژړ و یو نوکې سور و یو نوکې شینوالی درلود یو نوکې اوم و یو نوکې پوخ و په سل دانې سیبونه و سل قسمه مګر چې اوبه دې ځینې را جوړ کړي اوبه یو فرق نه درلود یو قسم یو ذات جوړ شو. نو در معانی قسمت و اعداد نیست، در معانی تجزیه و افراد نیست. در معانی په معناګانو کې قسمت ویشل و اعداد او اصابل نیست نسته. در معانی په معناګانو کې تجزیه جلا کول و افراد او یوازې کول نیست نسته چې دا د هغه جلا کړ. نو اتحاد یار با یاران خوش است، پای معناگیر صورت سرکش است. اتحاد یار با یاران، اتحاد د یو یار د نور یاران سره خوش است بهتر دی. دا چې یو نبی د نور نبیانو سره یو بولې دغه اتحاد بهتر دی. پای معناگیر پای د هغه پایه د معنا ونیسه. صورت سرکش، صورت سرکشي کوي. صورت چې د سورې په لاس نور ځي معنا ټینګه کوي. صورت ته څه کوي؟ صورت خو دي د ټول انبیاء علیهم السلام دي ټول وفات شوي دي مثلا د قبرو ته تللي دي او بیا د ظاهري صورت هغه ته څه کوي؟ معنا او حقیقت ته متوجه سي. صورت سرکش گزاران کن برنج تا ببینی زیر او وحدت چو گنج. صورت سرکش هغه صورت سرکش چې هغه سرکش دي گزاران کن. گزاران پر ځای باندې دا بل نسخه سیده دا وڅنګ ته چې لیکلې ده ګدازان. صورت سرکش ګدازان کن برنج. دا ګدازان کې یعنی ویلې که برنج په زحمتونو سره پر دې ظاهري صورت او بدن باندې زحمتونه تیر کړه. ډېر لوږې و تندې، ډېر روژې، ډېر نوافل، ډېر عبادات، ډېر ذکرونه، ډېر کوششونه زحمتونه باندې تیر کړه. تا به وینې چې ووینې زیر او لاندې در د وحدت هغه د وحدت چوګنج چې هغه لکه خزانه ده چې معنا ته ورسېږي معناګانې به ټوله بره درته یو معلومې سي حقیقتونو ته به ورسېږي. ورتو نگذاری عنایت های او خود گذارد ای دلم مولای او. ورتو نگذاری او یا نگدازی که ته نکی ویلی عنایت های او اغا رحمتونه او عنایتونه د خدای تعالی جل خود گدازد یا خود گذارد گدازد خود گدازد هغه به خپل ویلوي ای دلم ای هغه څوک دلم چې زما زړه مولای غلام دی او د چې زما زړه د غلام دی. مولا په معنا د بادار هم راځي، په معنا د غلام هم راځي. د مسلمانان باندې چې د څه مشقتونه راځي، څه تکلیفونه راځي، څه زحمتونه راځي، دا ټول د مسلمانانو د اصلاح لپاره. هر څه چې د مسلمانانو ته غمونه پیښیږي، مصیبتونه پیښیږي، په کور کې تکلیفونه، زحمتونه، مریضي، ناجوړي، فقیري، مسکیني، غریبي، دربدري، دغه چې د مسلمانانو ته پیښیږي دا د مسلمانانو د اصلاح په خاطر دي. هلته دوی ګناوې ډېرې کړي
او ډېر د الله تعالی جهو نافرمانه سوي الله تعالی جهو د دوی تصفیه کوي خدای تعالی د دوی پاکي کوي صفایي یې راولي غواړي چې دوی صفا او پاکیزه انسانان آخرت ته صفا او پاکیزه ورسي نو که چیرې ته په خپله پر ځان ریاضت و خواري و لوږې وطنې و مشقتونه تېر کړې هغه ته ضرورت نه پیدا کېږي او که ته پر ځان نه تېرې الله تعالی په خپله در باندې راولي ته نه ویني انسان اکثر انسانان مسلمانان په اخر کې د عمر ډېر ناجوړه سي ډېرې مرضي باندې پیښې سي مسکینۍ ورته راسي فقیرۍ ورته راسي اولادونه یې مړه سي و د کور یې خراب سي و نور تکلیفونه زحمتونه ورته پیښ دا چی دپاره دا دپاره د دې چې د عمر اخره ده چې د اصلاح وسي او د آخرت ته په سالم بدن د ګناه څخه په پاک بدن باندې ولاړ سي نو دا صورت چې دی که په خپل سړی کوشش وکړي اصلاح کې هغه ته ضرورت نه پیدا کېږي او که په خپل سړی پر ځان تکلیفونه او خواري او مشقتونه تېر نه کړي الله تعالی باندې تېروي دا د الله عنایت دی دا د الله یو رحمت دی دا د الله یو فضل و کرم دی چې پر بنده باندې تېروي دا داسې نه دی چې الله جل جلاله د دې بنده څه بد راځي د الله تعالی د دې بنده سره نه ده جوړه نو ورته نگذاری که ته دا تیر نکه یا نگذاری ویلی نکه دا بدن عنایت های او اغا عنایتون و احسانون و رحمتون دا خدای تعالی خود گذاره دا غی پخپل تیره ای ها چو که دلم چیز مازر مولا غلام دی او دا او نماید هم دلها خیش را او بدو زد خرقه درویش را او نماید ایدیش کار کوي هم بدلها وزلون ته خیش خپل ځان دی خپل ځان خپل محبت خپل وزلون ته انسانانو ښکار کوي او بدو زد دی ګنډي خرقه هغه چفنه درویش را د فقیرانو کارساز هم دی د غریبانو د خرقه هم دی ورګنډي د هغو کارسازي و کار جوړونه هم دی کوي منبسط بودیم و یک جوهر همه بی سر و بی پا بودیم آن سر همه منبسط بودیم منبسط و بی اجزا او بی جزء غیر مرکب و یک جوهر طول و جوهر و همه طول بی سر و بی پا بی سر و بی پشو بودیم و آن سر پا اغزا که همه طول دنیا خدای تعالی چی څه پیدا کړی انا دي چې یو ملغلره خدای تعالی پیدا کړ په یو ملغلره ته الله جو د هیبت په نظر وکتل دا هغه څه ګرځ پورته سو دا هغه څه چې ګرځ پورته ګرځو څخه اسمان جوړ سو چې هغه وبځین پیدا سو هغه څه دریابونه جوړ سو دا نور څه خاوري جوړ سولې هغه نه دي تفصیلات چې په احادیث مبارکان کې راغلي نور کنه چې اول دواره چې د دنیا خدای تعالی پیدا کول یو ملغلره پیدا کړل د هیبت په نظر ورته وکتل دا هغه څه لا ټول مخلوقات جوړ سو نو موږ په حقیقت کې منبسط اجزا مونږ ټول هغه یو ملغلره او ټول یو جوهر به سر و به پشو نه سر معلوم نه پښه معلوم نه غرونه و مزکی و اسمان و انسانان و حیوان دی امتیاز نه سره درلودی یک گوهر بودیم همچون آفتاب بیگره بودیم مسافی همچون آب یک گوهر یا ملغلر بودیم و همچون آفتاب لکه المر بیگره بیغوتی بودیم و چی نه خرابی را پکشی کی و نه څه ناپاکی را پکشی کی چی نو مسافی همچون آب او لکه داس صاف لکه او چون به صورت آمد نور سره شد عدد چون سایه های کنگره چون به صورت آمد چون صورت ترالی نور سره اغا خالص نور شد سو عدد اصاب زنجور سو چون سایه های کنگره لکه سایه ده کنگره کنگره پیجن؟ کنگره دا غتوای مشتو په وطن کې شریفه ورته وایي شریفه دا غته وایي چې پر بام باندې داسې کټاره جوړه کې په خوا بیا داسې خښتې شولې ګردي خښتې به جوړ کړې یوه خښته بیا څنګ ته بله خښته بیا څنګ ته بله خښته داسې خښتې به سره کتار کړلې دا د دیواله د بام پر سر باندې پر یو طرف باندې به داسې خصوصا په تا مسجدو کې ډېرې وي دې ته کنګره وایي سر په خلاص دا کنګرې ته چې وګورې هلته چې سایه ته وګورې د کنګرې و سایه ته د سایه کې دغه یوه کنګره ده 10 دانې سرونی 10 دانې سرونی ولې کنګره خو هره خښته د بلې خښته جلای مابین کې چاکونه نو د دې هرې کنګرې سر د بلې څه جلا دا د بلې څه جلا دا د بلې څه جلا مګر په حقیقت کې یو لمر پر برابر یوه رڼا پر برابر رڼا یوه ده خو د کنګرې سایه چې د هغه 100 سره لري مګر په حقیقت کې یو لمر پر راختلی دي نو چون به صورت آمد ولی خو صورت ترالی نور سره خالص نور هغه خالص نور و صورت ترالی د صورت په شکل ښکاره سو چې د صورت په شکل ښکاره سو شو څو عدد حساب چون سایه های کنګره لکه سایه د کنګرې
دلته خو مولانا صاحب مبارک چې د ګوهر خبره وکړل ما تاسو ته مثال په هغه ګوهر باندې وایي چې دنیا ټول اول د هغه ملغلرې څخه پیدا خو د مولانا صاحب مبارک مطلب د هغه ملغلرې څخه لا هم نه دی مولانا صاحب مبارک مطلب د هغه ملغلرې څخه هغه انسانان او دنیا چې نو پیدا شوي د انسانانو او د دنیا څخه پیدا کېدو څخه مخکې چې الله جل جلاله اراده د دې دنیا د پیدا کولو وکړل د خالق جل جلاله فیض چې متوجي سو د الله جل جلاله د صفاتونو فیض رالی هغه فیض چې رالی د هغه فیض په برکت باندې انسانانو مخلوقات ټول پیدا سول مطلب د هغه فیض دی د دې څه بیا صوفیه په تعین اول و په تعین ثانوي و په تعین وجودي و په دې شان باندې تعبیرونه کوي او خپل تقسیمات لري 4 درجه لري په 3 یا په 4 درجه کې به انسانان موجوديږي هغه تفصيلات ډیر هغه دلته درته کوم خو مطلب دا چې په اساده درته تعبیروم چې د خدای تعالی جو د صفاتونو هغه فیض چې د هغه په برکت د مخلوقات ټول پیدا شوي دي هغه وخت کې چې هغه فیض وو او مخلوقات لا نه پیدا شي هغه ټول لکه یو ملغلره او صاف او پاک بګریه وو لکه د لمر ورونه داسې وو کله چې صورت رالی مخلوقات ځنې پیدا سول د هغه فیض په برکت باندې چې مخلوقات پیدا سول نو برد تعداد پیدا کی د اسمان سو د مځکه سو د انسان سو د حیوان سو د نبی سو د ولی سو د مسلمان د کافر دا فرقونه سره پیدا کړل نو کنګرا و ایران کنید از من جنیق تار و د فرق ازمیانی این فریق کنګرا د کنګره و ایران کنید خراب کی یعنی دا معنی چې صورتونو ته نظر مکوي معنا ته نظر وکي دا خراب کی از منجنیق نه منجنیق منجنیق وهغه آلیه توای په خوا زمانه کې یو آله و منجنیق ورته وای لکه موږ مسلوغ ورته وای دا داسې شی وي یو ماشین وي د زانګو پر رقم باندې آینه به د زانګو په شکل دی خو د زانګو څخه ډیر غټ دی لکه ډیر لوی زانګو په دې زانګو کې دی یو غټه ډبره کښیږدي بیا داسې ټال ورکوي چې خپل ټال ورکي بل وریال ته زانګو زموږ هغه ډبره ولاړ سوغه دغه کې د دشمن په کې د پخوا زمانه توپ د پخوا زمانه توپونه منجنیق ورته وای نو وای دغه منجنیق باندې دغه کنګره ویرانه کې منجنیق د پخوا زمانه توپ دغه د پر استعمال دي چې کله به یو کافرانو یو کلا کې محاصره سول یا به په کلا نه نوتل وسنو په کلا باندې نه نوتل خو ډیر ګران کار دی څوک په کلا نشي نه نوتلای دشمن په کلا چندانې نشي نه نوتلای ولې خو د کلا ډیر محکمه دروازې دي ډیر جګ دیوالونه دي او بیا د دیوالو په سر کې په برجو کې نفر ورته ناست دي چې څوک کلا ته راځي کېږدي په غشي وي نو هیڅ چا به جرأت نشوی کولی چې کله به بعضې خلک نه نوتل په کلا باندې او په کلا کې به ځانونه محفوظ کړل نو چې هغه دشمنان چې په فرا روان وو هغه به په کلا ته ورخطا سول د کلا فتح کېدل دا ډیر ګران کار دی مشکل کار دی ولی خو دشمن په برج کې لوړ ناست دی او داسې ناست دی چې ستا نه توره ورسېږي نه دې ټوپک نه دې غشی ولنده ورسېږي هېڅ شی نه ورسېږي او د دروازه په ځان بنده کړده ته دروازې ته نږدې کېدلی نه شي نو که هر څو زره پوج وي بله عاجزه دی نشي ورتلی نه تعرض باندې کولی شي نه حمله باندې کولی شي او نو پخوا زمانه کې به دوی منجنیق ورته راوړي کلا ته منجنیق به هلته لرې ورته کېږدي او په دغه منجنیق کې په دغه کې به 60 منۍ ډبرې 10 منۍ ډبرې 50 منۍ ډبرې دا به پکښې واچولې په دا منجنیق به وروغورځولې د کلا دیوال به په ویشتي او یو څو ډبرې چې به وویشتي بس کلا دیوال به ونړېدي چې وبنړېدي به دا به نو تعرض به پرو کړي کلا به پاته کړه نو په دا منجنیق د دیوالو د خرابېدو دپاره دی نو تم دا کنګره او دا صورت و ظاهر پرستی په منجنیق باندې خراب کړي په کم منجنیق د ذکر په منجنیق د طریقت او د مرشدانو د توجه په منجنیق باندې په هغه باندې خراب کړي تاروت چې ولاړ شي فرق از میان این فرق د دې انسانان در مابین فرق لاس ټول یو معنا او یو حقیقت در معلوم شي شرح این را گفتمی من از میری لیک ترسم تا نلغزد خاطری شرح این را بیان د دې به می گفتمی ویلی به من ما از میری د میری څه یعنی د فاره د میری څخه یعنی د فاره د ستا د سرخلاصولو د دې په خاطر به مې د دې بیان درته کړی وای لیک ترسم لیکن زه د دې څه بیریږم تا نه لغزد چې ونه شویږي خاطر یو خاطر
یعنی دا انسانان چې دي اکثر انسانانو فکرونه کوتا دي د اکثر انسانانو فکرونه نه پوهېږي نو که چیرې د فکر پوهېدلی نو بیا به ما دا بیان کړی وای اما خو فکرونه پوهېږي کېدای شي چې خلک پر غلطه لار باندې ولاړ شي غلطه استفاده د دې څه وکړي نو په دې خاطر باندې مې دا بیان نه وکړي میری په معنا باندې د جنګ او د جګړې هم راځي او میری په معنا باندې د برابروالي هم راځي نو وای ما به د دې بیان درته کړی از میری د برابروالي څه چې یعنی ټول انسانان دا سره برابر دي د برابروالي بیان درکړ یا دا چې زه هم ستاسو سره برابر وای تاسو زموږ سره برابر وای یا دا معنا چې ما به د دې بیان درکړی از میری د جنگ د ستې چې زه د دې صورت پرستی وو د دې ظاهر پرستی سره په جنگ او جګړه کې د دې لپاره به مشه بیان درکړی چې ستاسو شسر په خلاص وای لیکن د از خاصه سپیریږم چې ستاسو فکرونه بلې خواته ولاړ شي یو څوک غلط فهمي ونه کړي یو څوک د دې څه غلطي معنی ونه اخلي دا یو بیان راوست در بیانیان کې په بیان کې د دې انبیاء علیهم السلام گفتن چې انبیاء السلام ویلي چې کلم الناس على قدر عقولهم د خلکو سره خبرې کوي پر اندازه د عقلو ده زیرا کې ان چې نه دا هغه چې نه پوهیږي انکار کوي بر دغه شي انکار کوي و شان را زیان در او هغه د فار تاوان دی یو څوک پېښه نه پیژه او تور ته ګډه کې دا شي دغه غلط فهمي وکړي غلطه معنا په وخت نقصان ورته ورسي وقال عليه السلام حضرت نبی صلی الله علیه وسلم ویلي امرنا ان ننزل الناس منازلهم موږ امر سوي په دې باندې چې خلک نازک پر خپل منازل هر چا ته خپل درجه کې هر چا سره خپل درجه وژغیر کوښنه ته به د الف به سفاره وایي چې څه غټ سو بیا په پنځه کتاب او صرفبایي ورته وای چې څه غټ سو بیا په کافیه ورته وای منطق بم سی ورته وای که څه غټ سو بیا په دوره حدیث ورته وای چې څه غټ سو بیا نو ترغه لغټ کتابونه شروع او چې ته کوښنیته هغه د الف ب د سفارت وان پرانه لري او تا ور شروع کړي صرفبایي او د صرفبایي توان نه لري او تا ور شروع کړي شرجامي د شرجامي توان نه لري تا په ترمذي شرباني ور شروع کړي نو څه استفاده ځکه بغیر له دغه چې غلط به کې خطا به کې گمراه به کې بل لار به پیدا نه کی نکته ها چون تیغ فولاد است تیز گر نداری تو سپر واپس گریز نکته ها دا نکته چون تیغ فولاد لکه د فولاد او تیغونه داسې دي تیز د اسی تیز دي لکه چاړه د سپر کول کوي نکته خاصه نکته گر نداری تو سپر کته سپر نه لري واپس گریز چه تشته نکتو ته غوږ ونیسه داسې خبرو ته غوږ ونیسه چې سپر نه دي سره سپر د عقل پیش این الماس به اسپرمیا کز بریدن تیغ را نبود حیا پیش این الماس دغه الماس په وړاندې به اسپرمیا لسپرڅ میا مرزه ترڅو چې الته د تصوف معلومات نه در سره حقیقتونه نه در سره او عقل نه در سره د دې الماس په وړاندې مرزه به اسپر کز بریدن چې د پرکول څه تیغ را تیغ در نه وي حیا شرم چاکو چې ارڅونه شام په پرېکې چاکو نه شرمېږي چې وایي مې دونه شام پرېکړه دا مې څونه تاوانونه ورسول چاړه چې ارڅونه انسانانو کې شخېږي دا چاړه حیا نه لري چې وایي ما انسانان خوښ کړل تور چې ارڅونه سرونه پرېکې تور حیا نه لري چې وایي ما دونه سرونه پرېکړل تورن په دې شادو نه شرمېږي زین سبب من تیغ کردم در خلاف تا که کژخوانی نخواند بر خلاف زین سبب مولانا سمرقندی زین سبب دیوی سم ما تیغ کردم خپل تیغ بکی در خلاف پوش کی دیوی سم خپل تیغ یعنی د نقطو د اسرار بیانونه هغه پوش ته واچول تا که کژخوانی چې کژخوان سره نه خوانه ویني بر خلاف ته حقیقت باندې اصلي چې په کژو ویلو په خراب ویلو مختبي خصوصا بیا په نن زمانه کې چې کوم مرزيان پیدا شوی دي دا مرزيان نو دا بلای پر پیښه کاژه وای کاژه معنی غلطی معنی ترجمه وکي آمدیم اندر تمامی داستان از وفاداری جمع راستان آمدیم برترالو اندر تمامی داستان و تمامول ته د خپل قصه چې خپل قصه را پرکو از وفاداری د وفاداری سره جمع راستان دغه جماعت راست خلکو هغه صادق راست انسانان چې دغه وفاداری بیان کو چې څونه وفادار کز پسې این پیشوا برخواستن بر مقامش نائبه می خواستن کز پسې این پیشوا چې پورست پسې د پیشوا چې دغه وزیر د دې چې مرسو دا پورست پسې برخواستن راپورته سول بر مقامش پر ځای باندې د نائب بل نائب می خواستن غوښتل چې د پر ځای باندې بل نائب مقرر کړي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه